السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د عربي زده کړې دریم درس د قواعدو برخې ته ښه راغلاست. مرحبا بكم. په دریم درس کې به د ادوات الاستفهام په باره کې خبرې کوو چې ادوات الاستفهام عربي کې څه ته ویل کیږي. نو درس پیلوو چې الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ادوات الاستفهام راځو. دلته یو لنډ تعریف ما تاسو ته لیکلی چې ادوات الاستفهام څه ته ویل کیږي. ادوات الاستفهام نستعملها عند الاستفهام عن أمر معين. ادوات الاستفهام دا نستعملها مونږه دا ادوات الاستفهام مونږه استعمالو عند الاستفهام. استفهام پوښتنې ته وایي. د پوښتنې کولو عن امر معین د معین امر یا کار په باره کې دغه ادوات الاستفهام دغه کلمې مونږه استعمالو. اوس ادوات الاستفهام کومې دي دا مونږه وایو. نو ادوات الاستفهام مونږ خو پوه شو چې دا د یو معین کار یا امر په باره کې دا دلالت کوي. دا کلمې کومې دي؟ ادوات الاستفهام د پوښتنې کولو کلمې کومې دي؟ دلته تاسو ګورئ أين متى من ماذا أو ماذا يا ما كيف كم لماذا هل. ادوات الاستفهام په انګلیش کې دیتا WH questions ورته ویل کیږي. مونږه WH questions په خاطر سوال کولو په خاطر استعمالو کنه. او عربي کې دیتا ادوات الاستفهام د پوښتنې کولو کلمات ویل کیږي. أين اوس وایو چې أين چې د پاره استعمالېږي. أين مونږه وایو نو أين مونږ استعمالو نستفهم عن الزمان. د زمان په باره کې مونږ دا استعمالو أين زمان په باره کې. مثلا أين يقع المسجد. مسجد چیرته موقعیت لري. اوس چې مسجد موقعیت زمان پورې اړه لري. مثلا دلته ده، هلته ده، چیرته ده. یعنی أين مثلا منګ راولو أين اصلا مکان ترازی. أين مکان ترازی. فکر کوم دلته غلطی کی راغله دا ما کاپی کړ انټرنیټ نه. خو أين دا مکان ترازی. مثلا أين المسجد. مسجد چیرته ده. دویم متى نستفهم عن الزمان. متى چې استعمالو دا زمان په باره کې د استعمالو دا وسې ده متى. اوس مونږ وایو مثلا ورسته مثالونه وایم. اوس که تاسو مثالونه وایم اول به تشریح کوم بیا به مثالونه وایم. متى د زمان په باره کې لنډه به تاسو ته وایم. صحیح ده. متى زمان په باره کې استعمالو. من نستفهم عن العاقل. من عاقل ترازی. ماذا يا ما دا غیر عاقل ترازی. ماذا يا ما غیر عاقل ترازی. كيف نستفهم عن الحال. كيف دی حال په باره کې پوښتنه کولو ترازی. كيف دی حال په باره کې راځي. کم دی عدد لپاره راځي. کم دی عدد لپاره حسابي. لماذا دی یو شي سبب پوښتنه کوي نو هغه ته لماذا ولی. ته اوس وای د مکتب ته نظم پلار دې درته وای ولی لماذا ولی نه دی. هل نو هل چې په باره کې دا د تصدیق کولو د امر ولذلك الاجابه تبدا بنام ولا. هل سره چې کوم هغه شروع سي سوال شروع سي نو د هغه جواب په هو او یا نه سره ده بنام او لا. نو دایما لن تعرفو د ادوات الاستفهام په باره کې. اوس دلته مکمل هغه ما لیکلي ادوات الاستفهام في اللغه العربيه د پوښتنې کولو کلمات. دا دي کیف معنا څنګه. هل آیا. من څوک. ما څه شی. پنځم ماذا څه. لماذا ولی.
أين چیرته، متى کله، کم څومره، أيو کوم یو. اوس موږ دلته مثالونه وایو. أمثلة على أسماء الاستفهام مثالونه. اول من کیف ته مثال جوړو چې کیف ته څنګه مثال جوړیږي. مثلا دلته وایي كيف تذهب إلى المدرسة، كيف تذهب إلى المدرسة. مکتب ته یا مدرسې ته ته څنګه ځې، ښوونځي ته څنګه ځې. كيف تذهب إلى المدرسة، مکتب ته څنګه ځې، او څنګه ځې، په پښو ځې، موټر کې ځې، بایسیکل کې ځې، څنګه ځې. كيف تذهب إلى المدرسة. بیا جواب کې ورته وایي مثلا اذهب الى المدرسه مشيا، په پښو ځم، قدم وهلو سره، مشيا په پښو قدم وهلو ته وایي. او اذهب الى المدرسه بالدراجه، بایسیکل سره ځم. یا اذهب الى المدرسه بالسياره، موټر سره، په موټر کې ځم یا موټر سره ځم. دویم هل، معنا آیا. هل تأتي اليوم، هل تأتي اليوم، آیا نن ته راځې. زه تاسو نه مثلا پوښتنه کوم، تاسو ته یو نفرې مثلا تا ته وایم هل تأتي اليوم، آیا ته راځې. هغه ما او تا په باره کې مونږ ته ما او تا پوهېږو چې چېرته کور ته، دکان ته، هغه زه تا ته وایم بیا ته پوهېږې. هل تأتي اليوم، آیا ته نن راځې. نعم آتي اليوم، هو زه نن راځم. نعم جواب یې داسې دی، نعم آتي اليوم. دریم من كسر الزجاج، من كسر الزجاج، شیشه چا ماته کړه. من كسر الزجاج، زجاج شیشه ته ویل کېږي، شیشه چا ماته کړه. مثلا جواب کې انا كسرت الزجاج، انا كسرت الزجاج، ما شیشه ماته کړه. څلورم ما الامر الذي اختلفتم فيه، په کوم کار کې تاسو سره اختلاف لرئ. ما الامر الذي اختلفتم فيه، په کوم کار کې تاسو اختلاف لرئ. پنځم ماذا تقول يا صديقي، ته څه شی وایې ای زما دوسته، ای زما دوسته ته څه شی وایې. ماذا تقول يا صديقي، ته څه وایې ای زما ملګریه. صدیق ملګری ته وایي، صدیقي زما ملګری. ماذا تقول يا صديقي، لا أقول لك شيء، جواب کې مثلا وایي زه تا ته څه نه وایم، لا أقول لك شيء. شپږم لماذا تغضب يا مسلم، دا لام نه دی، الف دی، الف دی دا. لماذا تغضب يا مسلم، ته ولې په قاریږې ای مسلمه وروره. زیاتره مسلم ویل کېږي، مثلا چاته ورور وایي یا مسلم، عربي کې زیاتره مسلم کلمه استعمالیږي، ای مسلمه ای مسلمانه، ولې ته په قهریږې. اووم أين تذهب غدا، أين تذهب غدا، سبا ته چیرته ځې. أين چیرته، تذهب ته ځې، غدا سبا، غدا سبا ته ویل کېږي، سبا ته. أين تذهب غدا، سبا ته چیرته ځې. اتم متى تعود من المدرسة، متى تعود من المدرسة، د مکتب یا مدرسې نه څه وخت راګرځې یا بیرته راځې. متى تعود من المدرسة، د مدرسې نه کله راګرځې. نهم کم کتابا تمتلک، څو کتابونو مثلا ته مالک یې. تمتلک یعنی لري، کم کتابا تمتلک، څو کتابه ته لري. ښه پوه شوئ نو کم کتابا تمتلک، څو کتابه ته لري یعنی مالک یې. لسم أي نوع من الفاكهة تحب، أي نوع من الفاكهة تحب، د کوم میوې څخه ستا خوښیږي، یعنی کومه میوه ستا خوښیږي. أي نوع من الفاكهة تحب، کومه میوه ستا خوښیږي. أحب التفاح، زما مڼه خوښیږي. أحب التفاح دا مثال دی. نو دا کلمې وي. نن هم دا درس ویلی چې د پوښتنې کولې کلمات عربي کې یا انګلیش کې چې ورته وایي WH کوېسچن، هغه لس دي، کېدای شي دې نه زیاته وي، خو دغه لس اساسي دي. اول کیف، هل، من، ما، ماذا، لماذا، أين، متى، کم، أيو. نو هیله کوم تاسو نه چې دې ته جملې په کومنټ کې جوړ کړئ. کور مو ودان، ډیره مننه چې مخکینی درسو کې چا کومنټونه کړي ول، جملې جوړ کړې وي.
نو څوک چې عربي نه وایي هغه هسې مثالونه بیا نه جوړوي. نو تاسو نه هیله کېږي چې کومنټ کې جملې جوړه کړئ دې ته. که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ کې وکړئ او ویډیو ډېره د فیسبوک ګروپونو کې شیر کړئ او دعاګانو کې مې یاد ساتئ. تر بلې ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.